السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما محترم ورونو خويندو نن چې موږ په داسې یو زمانه کې ژوند کوو چې فتنې ډېرې زیاتې شوي دي، د خلکو خبرې ډېرې شوي دي، د خلکو منهجونه او طریقې چې دی هغه ګډې وډې ښکاري. نو په داسې یو وخت کې مسلمان ته د ټولو نه غټ وصیت دا دی چې په قرآن او سنت باندې کلکې منګولې ولګوه، ځکه دا زموږ د دین اصل او بنسټ دی، دا د هدایت لاره ده او دا د حق معیار دی. الله رب العالمین فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تاسو د هغه دین تابعداري وکئ چې کوم تاسو د رب د طرفه نازل کړی شوی دی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او غیر د دینه د نورو دوستانو پیروي او تابعداري مکوئ. قلیلا ما تذکرون، ډیر لږ به تاسو کې نصیحت اخلي. زما محترم ورونو، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي إني قد تركت فيكم شيئين، یقینا چې په تاسو کې ما دوه شیونه پریښي دي، که چېرته دغه دوه شیونه تاسو عمل ورباندې وکړه، د خپل ژوند رهنما مو وګرځول، لن تضلوا بعدها، نو دې نه به وروسته کله هم ګمراه نه شئ. او دا دوه څیزونه څه شی دي؟ کتاب الله، یو چې دی د الله کتاب چې قرآن کریم دی، دویم وسنتي، او زما سنت چې هغه نن موږ سره د احادیثو په شکل کې موجود دي. محترم ورونو خویندو، قرآن او سنت چې دی دا به معیار او تله ګرځولی شي د هر یو شي دپاره، د هرې خبرې دپاره، که هغه هر څوک کوي، که چېرته قرآن او سنت سره خبره نظریه برابره وه نو هغه به موږ اخلو، او که چېرته د یو چا خبره، د یو چا منهج او طریقه او لاره د قرآن او سنت سره برابره نه وه نو هغه به چې دی موږ نه اخلو. که هر څوک ولې نه د صحابه کرامو، د تابعینو، د امامانو هم دغه لاره وه چې کله به هغوی ته نص راورسېده، د قرآن او حدیث نه به ورته دلیل په یو مسله کې راورسېده، نو بیا به چې دی د نص تابعداري کوله، د خلکو آراو نظریاتو پورې به نه تلل. خپل عقل چې دی هغه به په نقل باندې نه مقدم کوو، چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رالی نو هغوی به خپل عقل نه استعمالو، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوله. او موږ ته چې دی قرآن کریم په دې باندې امر کوي وما آتاکم الرسول فخذوه، هغه څه چې تاسو ته ستاسو پیغمبر درکوي، کوم احادیث تاسو ته وړاندې کوي، کوم دین تاسو ته وړاندې کوي، د تاسو ومنئ، دغه واخلئ، په دې عمل وکئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او د کوم څیز نه او د کوم شي نه چې تاسو منع کوئ د هغې نه منع شئ. زما محترم ورونو، د نجات، د کامیابۍ او د فتنو نه د بچاو چې دی واحده لار هغه په قرآن او سنت باندې عمل دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وصیت دا کړی چې کله تاسو کې اختلافات راشي، یو مسله کې تاسو مختلف شئ، نو بیا څه وکئ؟ علیکم بسنتی، نو تاسو چې دی زما سنتو طرف ته مراجعه وکئ، زما اقوال به هغې کې وګورئ، زما عمل به هغې کې وګورئ. دغه رنګې د خلفای راشدینو سنت چې دی هغه باندې کلکې منګولې ولګوئ، هغې پسې شئ، او د بدعاتو خرافاتو نه ځان وساتئ، ځکه هر بدعت چې دی دا ګمراهي ده، او هره ګمراهي به په اور د جهنم کې.